وینو ذکر نه بیا وحی مراد ده. مجاهدین وینو نعره تکبیر ته نه بیا مراد ده. تبلیغ وینو ذکر الله ته نه مراد ده. نو فاذا النجوم طمست واذا السماء فرجت او اسمان کلاو کړي شو او ستوري چې دا بینور کړي شو واذا الجبال نصفت او غرون والو زول شي په دغه ورځ واذا الرسل اقتت او رسولان چې دا به جمع کړي شي لای یوم اجلت چې کوم ورځ لې تاخير کړي شوی دی اجلت چې کوم ورځ له تاخير کړي شوی لیوم الفصل د فیصله ورځ له ما ادراک ما یوم الفصل تا تثبت دا چې یوم الفصل څه شی دی ویل یومئذ للمکذبین هلاکت دې په دغه ورځ د مکذبینو د پاره الم نهلک الاولین آیا مونږه نه هلاک نه دي هلاک کړي ډومبنو لرا ثم نتبعهم الاخرین بیا مونږه نتبعهم مونږ دی پسې ولېږل تعبیم کړل آخرین نور یعنی كقوم لوط وشعيب وموسى وغيرهم كذلك نفعل بالمجرمين هم دارنگ منگا کود مجرمان سرا نفعل بالمجرمين اي بالمشركين من قومك ويل يومئذ للمكذبين هلاكت په دغه ورځ د مکذبینو د پاره الم نخلقكم من ماء مهين آیا ندی پیدا کړی مونږه تاسو لره د اوبوس پکونا فجعلناه في قرار مكين پس ګرځول مونږه غا په مضبوط کې الى قدر معلوم اغا اندازې معلومه تا فقدرنا فنعم القادرون پس مونږه اندازه وکړه پس خ اندازه کون کیو مونږه ویل یومئذ للمکذبین هلاکت په دغه ورځ باندې مکذبینو د پاره الم نجعل الارض کفاتا آیا نه د ګرځول مونږه زمکه لرا جمع کون کی احیاء و امواتا د ژوندو او د مړو وجعلنا فيها رواسي او ګرځول مونږ په دې کې بوجونا رواسي بوجونا شامخات واسقيناكم شامخات اغه اوچت لوړ واسقيناكم ماء فراتا اوس کو مونږ پتا سبانه وب تندماته انکی ویل یومئذ للمکذبین هلاکت دې په دغه ورځ د مکذبینو د پاره انطلقوا روان شئ تاسو الی ما کنتم به تکذبون هغه طرف ته د کوم چې تاسو تکذیب کولو انطلقوا الی ظل ذی لاړ شئ تاسو هغه سوري طرف ته چې خاون د دریو شعب ده ثلاث شعبن تین درې شعب ولی ذکر کړی دي د دې وجه یو تفسیر کې نشته بهر حضرت شیخ رحمت الله علیه ودا فرمایل چې د انسان په ذمہ باندې درې سيزونه دي اقرار باللسان تصدیق بالقلب او عمل بالارکان هغه دا درې سيزونه نو کړی نو ځکه درې شعب ورته ذکر کړو دویم تفسیر دا کړی چې اصل اصول هم درې دي توحید ده رسالت ته او معاد ده دا درې واړه غي دروغجن کړل نو ځکه درې شعب ذکر کړل لا ظلیل ولا یغنی من اللهب چې نه معنی د ګرمۍ نه ده ولا یغنی او نه من کوي من اللهب لمبې د اور لرا انها ترمی بشرر کالقصر بشک دا اور وشتل دی په بصرو سرا اور وشتل کبھی په بصرو سرا فن کل قصر پشان د مانه کانه جمالت صفر گویا چې دا او خان دی قطار په قطار کې ادریدون کی چې دا او خان دی په قطار کې او دا دغه چې دي دا صفرن زیړ دي یعنی دوخانو قطارونه دي خود زیړو خانو ویل یومئذ للمکذبین
هلاکت دې په دغه ورځ د مکذبینو دپاره هذا یوم لا ینطقون دغه ورځ چې دا خبرې به نه کوي دي فی الاعتذار یعنی د عذر خبرې به کولی نشي ځکه چې د هغې وخت دنیا کې ورکړی شو ولا یؤذن لهم فیعتذرون نه به اجازت ورکېدی شي چې دی عذر وکړي ویل یومئذ للمکذبین هذا یوم الفصل دا ورځ د فیصلې ده نو یقال لهم هذا یوم الفصل دی ته وایي عذرونو خبره ختمه ده دا خو د فیصلې ورځ ده فیصلې په ورځ بیا څوک دلایل او عذر نه پیش کوي جمعناکم والاولین مونږ جمع کړي تاسو لره وړومبنو لره فإن كان لكم كيد كچروي تاسو د پاره سحيلا في دفع العذاب په دفع د عذاب کې نو فكيدون تاسو غو کوي ويل يومئذ للمكذبين ويل هلاكت يومئذ په دغه ورځ باندې مكذبين د پاره ان المتقين في ظلال وعيون ان المتقین پتا کی سر متقیان چی دی فی ظلال و عیون پسورو کې بوي او پچینو کې بوي او سورې چې دی هغه د نور سورې ده خو موږ چې حرارت به نه وي وفواکه مما یشتهون او د هغه میوونه کومې چې دی اشتهاو کی کلوا واشربوا هنیئا اخری تاسو اوس کوي تاسو هنیئا په سات سرا خوشگوار بما کنتم تعملون په سبب داغی چې تاسو عمل کو انا کذالک نجزی المحسنین دارنګ موږ بدل ورکو احسان کوونکو لرا ویل یومئذ للمکذبین هلاکت په دغه ورځ د مکذبینو دپاره کلوا وتمتعوا خورئ تاسو فایده حاصله کوئ قلیلا لږه انکم مجرمون په تاکي سره تاسو مجرمان یې قلیلا ای زمانا قلیلا فی الدنیا لږه زمانه په دنیا کې انکم مجرمون ویل یومئذ للمکذبین واذا قیل لهم کله چې دی ته وویل شي چې ارکعوا رکوع کوئ نو لا یرکعون دی رکوع نه کوي ویل یومئذ للمکذبین هلاکت دی په دغه ورځ مکذبینو دپاره فبأي حدیث بعده یؤمنون پس په کومه خبره پس د دغې نه دی ایمان راړي تلاوت دا په لاین کې وینو ځکه ورته لګاتار ویلی شي قسم دې د هغه هواګانو چې هغه چلولی شي لګاتار الله الرحمن الرحیم سورہ نبا مکی صورت ہے سلوے خیاتون دی بکی دور خوگانی دی بکی 130 پکی کلمات دی شپک سوا و نبی 690 لسکم و سودا پکی حروف دی د نزول سورہ معارج نه بعد شوه دی سورہ نازعات نه
مخکې شوی دی په حالت جمعي کې 78 نمبر دی او په اعتبار د نزول سره د اتم نمبر صورت ته په اعتبار د نزول سره اتم نمبر صورت ته ما قبل سره ربط دا ده ما قبل سره ربط دا ده چې په ما قبل کیو فبأي حديث بعده يؤمنون پس په کومه خبره باندې پس د دین بدی ایمان راړي او په دې کې سره عما يتساءلون او په کومه خبره به ایمان راوړي نو دلته د عما يتساءلون د سسیز پختنه کوي دي یو بلنا دا خو ربط شو خلاصه د دې صورت چې دا هغه په سوره سابقه چې کوم سوره المرسلات بس هغه د دې خلاصه ده یعنی قیامت امکان وقوع او واقعات د جزا او سزا پکې مذکور دي بس اما تساءلون د سسیز پختنه کوي دي یو تربلا عن النبأ العظیم دا غلو خبر بارکی الذي هم فيه مختلفون پکم کی چې د اختلاف کو کلا سيعلمون زرد چې پوي شي بدی عند الموت او في البرزخ یا د مرګ په وخت کې یا برزخ کې ثم کلا سيعلمون بیا تاکید د پاره وای چې زر کلا ثم کلا سيعلمون زرد چې پوي بشي دی الم نجعل في القيامه الم نجعل الارض مهادا ایا ند ګرځول مونږه زمکه لرا مهادن بچونا والجبال اوتادا او غرونه مونږه میخونه ګرځولې دي وخلقناکم ازواجا پیدا کړی دي مونږه تاسو لره جوړه وجعلنا نومکم سباتا ګرځول دي مونږه تاسو خوب سباتن سبب د آرام وجعلنا الليل لباسا ګرځولې د مونږه شپې لره لباس وجعلنا النهار معاشا ګرځولې د مونږه ورځې لره معاش وبنينا فوقكم سبعا شدادا ګرځولې د مونږه ستاسو د پاسا و آسمانونه سخت وجعلنا سراجا وهاجا او ګرځولې د مونږه سراجن دینور لرا وهاجن روخانا وانزلنا من المعصرات او منغا را کوسکړی دي انزلنا من المعصرات را ورو منغا د وریزون ما ان سجاجا وب ډېرې را وریدون کې لنخرج به حبا ونباتا د پاره دي چې منغا را وباسو په دې سره دانی او غیا وجناتن الفافا او باغنا غانو ان يوم الفصل كان ميقاتا پتا کی سرا روز د فیصله چدا هغه خامخا کیدون کدا کان ميقاتا یعنی میعاد د ثواب او د عقاب ده یوم ينفخ في الصور پکمر چبکه والشی پشپېلې کې فتاتون افواجا راتک بو کې تاسو ډلې ډلې یعنی جماعات مختلف جماعتونه وفتحت السماء فكانت ابوابا کلاو بکړې شي اسمان فكانت ابوابا شبد دروازې وسيرت الجبال فكانت سرابا وبچلول شي غرنا فكانت سرابا پشبدا پشان سرابند شګي ان جهنم كانت مرصادا پتا کی سرا جہنم چی دے زید انتظار دے لطاغین مآبا دا پارد سرکشانو مرجیدہ لابسین فی احقابا اسی کی بدی پدی کی وخبتی ریب کی احقابا ای زمانا طویلا دیر زمانہ لا یذوقون فیا بردا ولا شرابا نبسکی پدی کی یخنی ولا شرابا او نو اوبو الا حمیما مگر اغا زمحریر غسلین اغا پسکول شي گرمی وغساقا زنگ وهلی
جزاء وفاقا جزاء وفاقا دا بدله دا موافقا لأعمالهم دا بدله دا موافقا لأعمالهم انهم كانوا لا يرجون حسابا فتحقیق سره دی چې لم يؤمنوا بالبعث یعنی امید نه سات دی حساب وکذبوا بآیاتنا کذابا تکذیب کو د آیاتونو زمونږه په تکذیب کولو سره وکل شیء احصیناه کتابا اور یو شی چې دې مونږه احاطه کړی دی كتبناه في كتب الملائکه احصیناه کتابا كتبناه في كتب الملائکه لیکل مونږ په کتابونو د ملائکو کې فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا اوسکه تاسو پسرګز بنزیاتوم تاسو در الا عذابا مگر په اعتبار د عذاب سره ان للمتقین مفازا پتا کی سره متقیانو د پارا مفازن یعنی کامیابی دا نجات تے جنت حدائق و اعنابا باغیچی بوی او انگور بوی و کواعبا ترابا پیغل بوی حمزول بوی وکاسن دہاقا پیالے د شرابو ڈکی لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا نباوری پدے کے لغوا سلغو خبر بشرب الخمر چې شرب خمرو کې نو لغو ونه کوي بګي لکه دنیا کې څوک شراب اوس کې بیا غړي وډولي ولا كذابا او نه دروغ یعنی سخن بهودا جزاء من ربک بدل بوی د جانب دربستان عطاء حسابا بدل بوی او دا حسابا عطاء بدل په حساب د عمل سره عطاء حسابا دا بدل په حساب د عمل سره وی رب السماوات والارض رب د اسمانونو د زمکو ده وما بينهما سجب مینز د دې کې دي الرحمن ای هو الرحمن اگر رحمان دي لا يملكون منه خطابا مالک بنوي دینا د خطاب یعنی کلامن د خطاب د خبر کولو حتی باذن الله مگر په اذن الله سره بیا کولیش یوم یقوم الروح فکمورت قائم کی روح ادریږي روح والملائکه ملائکه صفا وصفون کی لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن خبر بن کوي الا من مگر اغه سوک اذن له الرحمن کی اجازت ورکی ول رحمان وقال صوابا خبرو کی روغا ذلك اليوم الحق دار روز حق دا فمن شاء پس چاچو غختل اتخذ الى ربه مآبا راو بنی سیخ بل رب طرف تا مآبا ای مرجعا بالایمان ان انذرناکم عذابا قریبا فتاکیک سرا منگا یرو تالرا عذابا قریبا دا عذاب نزدینا یوم ينظر المرء ما قدمت یدا فکمورت چوینی او سڑے ما قدمت یدا سے چلی گلوی دلا سنو مخنا ویقول الکافر وای وکافر یا لیتنی کنت ترابا کاش چیز خوری وے ننڑو وے نا ویقول الکافر دی یو تفصیل خدا دے چی زناور چی کل دا بدلی نا بعد لکه چې کوم خکر والا زناور نو غیر خکر والا زناور با هغه په خپل خکران وای بدل به واخلي زناور چې یو بل سره کوم ظلم کړي یا به یو بل نه بدل واخلي نو هغه نه بعد به دا ټول خورش نو دی وخت کې به دی وای چې دا زناور خو ما نه خو یا لیتنی کنت ترابا کاش چې زم خوري وینن نو د ډیر لوی عذاب نه بچ کړ شوم دویم تفسیر شیخ اکبر ابن العربی فتوحات مکیہ کی اگر فتوحات مکیہ کی کڑے دے شاہ عبدالعزیز پخپل رسالہ کی پا تفسیر عزیزی کی کڑے دے اگر دا دے چھ کافر نا مراد ابلیس دے چھ کل انسان تا جنت ملاو شی نو ابلیس بوئی چھ کاش زم خاکی وے اول خود ویلو خلقتنی من نار و خلقتو من طین بیا بدے وی کاش چھ زم خاکی وے
ما په دنیا کې فخر کو خاکی ته مې سجده ونه کړه نن د هغې د وجې زه په دوزخ کې اچولی شم نو دواړه مراد ترې اخیستی شي بسم الله الرحمن الرحیم والنازعات غرقا سورہ نازعات دا مکی صورت تے پدی کی شپک سلوی خیاتون دی 173 پکی کلمات تی او 953 پد کی حروف دی د نزول د سورہ نبانا پس شوه دی او د سورہ انفطار نمخ کی شوه دی حالت جمعی کی دی یو کم اتیایم دی او په اعتبار د نزول سره یو اتیایم دی ما قبل صورت سره چې کوم ربط ته غدا دی چې په لومبي صورت کې د قیامت ذکر په سورہ نبا کې په دې کې د قیامت ذکر دی دغه چې مشرکین او منکرین قیامت ډېر زوردار طریقې سره د قیامت انکار وکړو الله مختلف اسانید او طرق سره او ادله سره د قیامت اثبات وکړو والنازعات د دې معنی تفسیر خازن تفسیر عزیزی معالم التنزیل قرطبی ټول مختلف بیان کړی دا دا ټول صفات د فرشتو دي قسم دې دا غ فرشتو چې هغه ساو باسي الی اخره دا قسم دې جواب قسم محذوف دې هغه څه دې لتبعثن یا کفار مکه لتبعثن دا به جواب قسم چې کوم چې محذوف دې دویم دا چې دې نه تبلیغی جماعتونه مراد دي دریم تفسیر مجاهدین و صفونه مراد دی څلورم چې د علما او جماعتونه ته مراد دي خلاصه د دې صورت دا ده چې په دې صورت کې د سابقه صورت غوندې واقعات او انتم اشد کې امکان دا پکې موجود دی او بیا د مکذبین و تخویف او تکذیب باندې د نبی علیہ السلام د پاره تسلی ذکر هم دی هل اتاک کې د مکذبین و تکذیب دی او بیا ورپسې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته تسلیم ذکر شوی دا فرمای والنازعات غرقا قسم دے پراخ کودن کو پغپو وهن کو والناشطات نشطا پپن پرانستن کو پکلا وهن کو منډ وهن کو والسابحات سبحا او پلاس وهن کو پتیزه سرا یا والسابحات سبحا ک صفت فرشتو آغستی شنو پلامبو وهن کو پتیزه سرا فالسابقات پوڑاندی کی دن کو سبقن پمنڈ سرا فالمدبرات امرا پتدبیر کون کو د معاملے سرا تدبیر کون کو د معاملے یوم ترجف الراجفہ پکم ورځ چې او خوځي خوځیدون کې پکم ورځ چې او خوځي هغه خوځیدون کې د یوم عامل فعل هغه محذوف دی هغه د لتبعثن یوم ترجف الراجفه پابسول شی پکم ورځ چې او خوځي خوځیدون کې تتبعها الرادفه ورپسې با بلوی بیا رادفه ردیف نه دی قلوب یومئذ واجفه زړونه و په دغه ورځ باندې واجفتن دا به یریدون کی وی خائفتن یریدون کی بوی زړونه په دغه ورځ یریدون کی اصحاب القلوب یومئذ واجفه
ابصارها خاشعه سترګې دی چې وی دا خاشعه كتبوي یقولون ائنا لمردودون فی الحافره دیبوي ائنا لمردودون آیا من بدوبارا ورتاول شو حالت اول فی الحافره ای بحالت الاول ان اذا كنا عظاما نخرا نو دی بدا خبر کولی اذا كنا عظاما کله چې شومنګا اډو کی نخرا رجیدلی قالوا دیبوی تلک ایدن کرتن خاسرا دا خو واپسی بوی د تاوان فانما هي زجرة واحده پس خبر دا دبلنا دا خو یو زجرة واحده النفخه الثانيه نفخه ثانيه مراد ده واحده یو زجره د صيحه ده فاذا هم بالساهره بیا بدیوی پډاګ میدان کې هل اتاک حدیث موسی اے راغل تعالی واقعہ د موسی علیہ السلام تفسیر کبیر وغیرہ کې دی چې حضور ته د کفار او د تدبیر نه ډیره صدمه برسیدا نو الله د موسی علیہ السلام واقعہ پیش کړه چې ته صدمه مکوا دا خبره خو مخکې وي نو دا ځکه هل اتاک حدیث موسی اذ ناداه ربه بالواد المقدس طوا کله چې आवाज وکړه رب د په وادي مقدس طوا باندې اذهب الى فرعون چلاړ شه فرعون طرف ته انه طغى په تحقیق سره د سرکشي وکړه یعنی تجاوز الحد فقلت ورتوا هل لك الى ان تزكى هل لك الى ان تزكى آیا تعالی اشتدا خبره چې تپاک شي عن الشرك د شرکنا واهديك الى ربك فتخشى او زه هدایت درکم لار در توخم یعنی رات الطريق در توکم ځکه عیسی مطلوب خدا الله کار دی واهديك الى ربك الى لقاء ربك استاد الرب لقاء طرف ته الذي رباك باعطاء الملك آغا چستا تربیت وک په اعطاء د ملک سرا فتخشى پستو یریږي فاراو الآیه الاخرى کبرى پس وی خلدتا نشانی لویا فکذب وعصا د تکذیبک وعصا ای لم يقبل نافرمانی وکړه ای لم يقبل قبول نه کړه ثم ادبر يسعى بیا مخواړو منډي والے فحشر فنادا جوړ کړل د فحشر راجم کړل ټول نو فنادا आवाज وکړو راجم کړل ټول او دا يسعى في ابطال الايه د دې نشانه د باطلولو د پاره سعی وکړه فحشر فنادا ټول جمع کړ پس आवाज وکړو فقال انا ربكم الاعلى دې ټول ته وی زستا سلو ربيم فاخذه الله نكال الاخره والاولى اني ودلرا فاخذه الله اني ودلرا الله تعالی نکال الاخرت والاولى فسزا د اخرت او د دنیا دواړو کې ان فی ذلک لعبرة پتا کې سرا پدی رانی ولو کې فی ذلک الاخذ پدی رانی ولو کې لعبرة لمن یخشى خامخ عبرت د پاره دا غچا چیریږي انتم اشد خلقا نفاخذه الله نکال الاخره اخرت والاولى دلتم دو تفسیر دي الاخرت والاولى دواړه د کلمې صفت ته مطلب دا چې اخیری کومه کلمه وا اغم ان ربکم الاعلى او لمبه چې کومه کلمه وا غم دا وا نو دې دواړو د وجنه دی الله تعالی راونی سو چې دا اول او اخرم دغه خبره و چې انا ربکم الاعلى نو بده دی الله راونی سو دویم تفسیر بیزاوی رولمانی خازن کړي هغه دا چې الاخرت او الاولى دا د سزا صفت ته چې الله دې راونی سو د آخرت په سزا کې او د دنیا په سزا کې چې هغه د غرق سزا وا انتم اشد خلقا ام السماء بناها
آیا تاسو زیات سخی په اعتبار د پیدایش سره مس سماو یا اسمانونه بناها چې هغه جوړ کړی دي تاسو ډیر سخی په اعتبار د پیدایش سره مس سماو یعنی تاسو پیدا کول دا ډیر لوی دي که د اسمانونو پیدا کول بغیر د میټیریل نه کفار چونکې د قیامت انکار وکړو نو ځکه مخکې الله ورته فرمایي چې تاسو فیصله وکړئ چې ستاسو خلقت مشکل دی که د اسمان رفع سمکها فسواها اوچتې که جسم داغې فسواها بیا برابر که واغطش لیلا واخرج ضحاها او پټې کړه شپې داغې لره واخرج ضحاها او ښکاره کړه غرمه داغې والارض بعد ذلك دحاها او ځمکه پس د دې نه صاف خورکړه پس د دې نه صاف خورکړه د ځمکه والارض بیزاوی کی دي چې یو سړی ابن عباس رضی الله عنه نه ستپوسونه وکړو چې قران کې د آیاتونو متعارض معلومیږي پاره کې یو دامو چې دلته د اسمان ذکر اول دی او بیا د ځمکې دی بعض ځای کې ځمکه اول د اسمان رستو دی نو تقریبا ډیر آیاتونه دي قران کریم کې ما په خیال 3 آیاتونه دي پاره کې دا تعارض دی بظاهر ابن عباس جواب مونږ هغه وخت کې ذکر کړو پړمبه سپاره کې کستا سو خیال کې راځي ابن عباس جواب ورکړو هغه جواب مونږ ذکر کړو چې یو جواب دامو چې د بیت الله د ځمکې د ایسه اول جوړه کړي و بیا ورپسې اسمانونه شو بیا ټول ځمکه شو یو جواب دامو یو جواب دا چې د ځمکې میټیریل تیار کړو بیا اسمانونه نو بیا ورپسې ځمکه خورا کړه یادم دي کنه مونږ په دې تفصیلی بحث هغه وخت کې کړو بس دې دومره مختصر چې ذهن کې پرتی چې دغه سی وا امام بخاری هغه جواب مونږ ورکړو چې ماده تیار کړي او بیا خوري کړي نو د خورولو په اعتبار سره ځمکه رستای ده او د پیدایش په اعتبار سره ځمکه ډومبای ده میټیریل اول له خورېدلې رستو دي ٹھیک ده اخرج منها ماءها ومرعاها راوی استل د دینا وبد دی ومرعاها او غیاد دی وبد دی او غیاد دی دم تاسو د ابن عباس ابن عمر چې سړی ابن عباس لګلو چې کان تارتقن ففتقناهما یادم دی کان تارتقن ففتقناهما هغه جواب دی چې اخرج منها ماءها وبد دی ومرعاها او غیاد دی نو بد اسمان نراغلی نو په دې ځمکه را لنډې کې پرتی وینو راوتی به او غیا و پیراوتا ففتقناهما والجبال ارساها او غرونه چې دی قائم کړل متاع لكم فائدہ د تاسو د پاره ول انعامکم او تاسو د سارو د پاره فاذا جاءت الطامه الكبرى پسراغلا هنگامه لویا طامه الكبرى لویا هنگامه یوم یتذکر الانسان ما سعى یعنی یوم قیامت ذکر په الحاقه ملحاقه وما ادراك ما الحاقه کم شوه ده او القارعه ما القارعه کم شوه ده خیال کې مرضی کنه یوم یتذکر الانسان پکمر چې نصیحت حاصل کی انسان ما سعى کما سعی چې د کړي ای ما عمله کم عمل کړي وبرزت الجحیم ظاهر بکړي شي جهنم لمن د پار داغه چا یرا چی ویلید فاما من طغى پس بارال چا چی سرکشی وکړه واثر الحیات الدنیا واثر او اسریک ژوند دنیا لرا اسریک نو فإن الجحیم هي المأوى نو بداکی سره جهنم به د مرجیوی واما من خاف سوق چې یرید اوس بشارت ورکي مقام ربه د مقام بین یدیه ونهى النفس عن الهوى او نفس منک د خواہشاتنا نو فإن الجنة هي المأوى پتاکی سره جنت به د ټکانوي يسألونك عن الساعة تان سوال کوي قیامت بارک ایان مرساها چې کله ایان قیامها متى قیامها ایان مرساها متى قیامها قیام کله دی فيما انت من ذکر استا سواسته دا داغي د ذکر سره الى ربك منتهاها
ستا پروردگار طرف تار رسیدل داغی دی انما انت منذر خبر دادا بلنا تیرون کے من یخشاغ چالر چی غیریگی کانہم یوم یرونها لم یلبسو گویا چی دی چی دی یوم یرونها پکمور چوین دی غیلر لم یلبسو الا عشیتا و ضحا نبی ساری کی پا دنیا کی یا پا برزخ کی مگر نوی سارشوی پا دنیا کی یا پا برزخ کی یو گڑے یو ما خام یا پا قدر د ساخت گویا چی دی با چی کلا غوینی نو دی بوئی چی لم یلبثو الا عشیتا و ضحاها بس منگ دمر وقی سارشو دنیا کی بسم اللہ الرحمن الرحیم عبس و تولا ان جاءو العما سورہ عبس مکی دے 2 پکی آیاتو ندیو رکو پکی یو دا 2 آیاتو نا 133 پکی کلمات تی او 533 پکی حروف دی ربط دا ما قبل صورت سرداد چپاگی کیوئی انما انت منذر من یخشاها چی دی منواول یا دی پسی لگی دل ستا پسی منشتے دل تم دغا بیان دے چی دی کفارو پسی ملگا بس پریگی دستا ما علیک الا البلاغ المبین بس پتا صرف رسول دی نور کار دا دی خپل لے موضوع دا صورت مساوات فی التعلیم دے مساوات فی التعلیم خلاصہ دا صورت چدا نسلو رحم مضامین دی بکے 5 آیاتوں کی تعلیم دا دین دے او غدا دے جدے کے بعد دنیادار و رعایت نشی کے دے امام بخاری دا تو قتل نو دا بخارا والی چون امام بخاری پا بیزتے دا بخاران رخصت کو او ورطوی زما زامنو لبرازی زما بنگلی تا برازی التا ورطا سبق خی امام بخاری ورطوی چه نا دا دنیادارو لحاظ بنشی ساتلے پا دے کے نبی علیہ السلام مجلس کے میں مشرکینو منگ طول برازو غریبانان پاسوا حضرت عمر دارائے ورم کڑا بیا توبہ میں استوا اللہ پاکی تنبیہ اکڑا بیا ورطویستا مجلس تا بدی رازی خودی تا جدا سبق خیوی دام نکوم یو خو علم دین دا چا چوکٹ تا نوڑم یو چا سوکراشی امتیازی شان نشم ورکولی اللہ منع کردی دا اگه امام بخاری التا نو شڑو اگه 303 کلومیٹر دا سفر اوکو 300 کلومیٹر سفر خو صرف سمرقند تا پا آغا وقت پا قچر باندے اوکو بیا دالتا 20 کلومیٹر دا خرطنگ تا اوکو او خرطنگ کے داغا وفات امراغلو خو اللہ والی بخارا لجگم سزا ورکڑا سروازی تیری شو اغنى بادشاہ وقت خفشو چه خفشن والی بخارا بربند کا او مخی ورلطور کا پخاری سور کا دا بخارا پلارو کسو کے اگردو داغی نبی آغا وفات شد دیر غما نو دیزے کہ دغ خبر ہے چه تعلیم دین کی دنیادارو رعایت بنشی نکی گی یو لسم و سوار لسم آیت کے صحف قرآن رتبے بیان کرے دا دا قرآن دا صحیفی دیر لوی مرتبہ دا اتلسم آیت کے ابتداء خلقت دا ویلی دی چی دا طول دا نطفے نا دے یوشتم آیت کی دی چی انتہائی زندگی با طول پا قبرونو کی دفن کی گی عبداللہ بن عمر بن ام مکتوم دے یا عبداللہ بن ام مکتوم دے شان نزول کے محدثین و مفسرین دا آغا واقعی ذکر کرے دا چی اگا پویا نو چی نبی علیہ السلام سر ملمانا ناستی نبی علیہ السلام دا ابو جہل دی او دا طول ازان سر کینو لیو منگ پا خلاصہ کی او خبر کڑی و دی زینب اشارہ ملاوش رنبی آیت کے بم اشارہ ملاوی گی دا طول کینو لیو دعوت ورکو ام مکتوم چو نو دے دتا خو نخ کاری دلڑون دو
دی راغی یا محمد اخبرنی یا محمد اخبرنی چغې والے نبی علیہ السلام تندې تریو کو چې ته ګورې نه ما سره دا خلک ناست دی له دعوت ورکوم الله د هغې نه منع وفرمایله تنبیه ورکړه دا ورته وفرمایل چې دی خو تا سره سعی سره را روان دی او دا خلک خو د دې څه پته لګي قبلی نه قبلی نو عبس وتولى ان جاءه الاعمى عبس وتولى نبی علیہ السلام تندې تریو کو مخې واړو ان جاءه الاعمى پدې خبر باندې چراغ د لړوند وما يدريك لعله يزكى تا تثبت دا چې دی بپاک شي او يذكر فتنفع ذکرا یا با نصیحت بو کی ورتا فتنفعه پس نصیحت باور کی نفع باور کی دیل نصیحت اما من استغنا آیا پس سوک چه مستغنی شو فانت له تلها پس فانت له تلها تداغ پا فکر کی فانت له تصدى تداغ پا فکر کی وما عليك الا يزكى پتا ند لازم چې دې پاک شي واما من جاءك صابر لا غسوک چراغ للتا سر سعی کونکی وهو يخشى او غيريږي من الله دا الله نه یریږي یعنی ام مکتوم ابن ام مکتوم فانت عنه تلها پس تداغ نبی پروائی کے کلا انها تذکرہ ہرگز نہ انها تذکرتن دا قرآن نصیحت تے انها تذکرتن دا نصیحت تے فمن شاء ذکر پس چاچو تل نصیحت دے حاصل کی تینا فی صحف مکرمہ دا پسیف و عزت والکی دی مکرمت عند اللہ مرفوعات مطهرہ چی دا اوچتی دی فی المنزلتی او عند اللہ یا دا خپل منزل پہ اعتبار سر یا دا اللہ پنیز مطهرتن عن مس غیر الملائکہ دا مطهری دی چی غیر ملائکی نه چانه دی مسکڑی بی ایدی سفرتن پلاسو دلکن کو کے کرام بررا کم چی لوی مرتبے والا لوی درجے والا نیکو کاری دی قتل الانسان ما اکفرا لعنت اکڑیش پا انسان باندے ما اکفرا سمرنا شکر دے من ای شیئن خلقہو دا کم سیز نے پیدا کرے دلر من نطفت اندو نطفین خلقہو فقدرہو پیدا اکڑو دلر بیا اندازہ کرو دلر ثم السبیل یسرہو بیا لار چدا یسرہو دتے آسان اکڑا ثم آماتہو فاقبر بیا بمڑ کی دلر فاقبر مقبریت بیولیگی لیصل الى ما عملہ ثم آماتہو چمڑی کنو لیصل الى ما عملہ چکا معمل اکڑے غی تورا سید ثم اذا شاء انشرا پس کله چې وغواړي نو را پابې سي ای اخرجه من القبر عربی کی څه مطلب اخرجه من القبر راو به باسی د قبر نه نو فاقبره معنی صدا جعله ذا قبر او به ګرځي قبر والا ثم اذا شاء کله چې بیا وغواړي انشرا نو اخرجه من القبر کلا لما یقض ما امرا ارگز دا سین دا پورتا نکڑا ما امرا سچے دتا حکم شو پورتا نکڑو آغا حکم کم چے دتا شوونو فلینظر الانسان الى طعامه پس پکار دے چے نظرو کی انسان خپل خوراکتا انا صببنا الماء صبا چه بتاکیک سرا منگا را تویکڑی ابول را پتو یولو سرا من السحاب دوریازونا ثم شققنا الارض شقا بیاسی رکڑا منگا زمکا پشلولو سرا شقا بالنبات نففتقناهما فانبتنا فیا حبارا زرغن اکڑی منگا پدی کے دانی
وعنبا او انګور وقضبا او ترکاره زيتونا زيتون ونخلا او کجوري وحدائق غلبا او باغچه غني او یا باغچه ډکه باغچه ډکه یا غني دواړه یو شان کې دي شمانه وفاکهة وابا او میوی چی دی وابن او گیا متاع لکم ولانعامکم دا فائدہ دا ستاسو دا پارا او دا سناور ستاسو دا پارا سارو ستاسو دا پارا ولانعامکم فاذا جات الصاخه پسر کل چراشی نفقد قیامت سیحد قیامت یوم یفر المرء من اخیه پکمورز چی اتختی یو سړی ضرور خپل نه داسې ورځ د قیامت بوي و امه و ابيه او د مور او د پلارنا و صاحبته و بني د خزنا او د زوینا خدا ټول کافران مراد دي ښه دا کافران دي به تختی دې حدا پوری او روایت ما کتو چې دا زوی به داسې منډه وي نو دا پلار به راونی سي د شاته لمن به د پلار لاس کې پاتې شي دې به تختی ته نه یو روایت مې داسې کتو حیران شو دا بس عمر سخت روزي والله هم چې د قرآن سره نسبت وساتي بچ به لكل امرئ منهم د پاره د هر سړي منهم د دین یومئذین په دغه ورځ باندې شأن حال بداسي یغنیه عن حال غیره چې دی و بے پروا کوي د حال د بل چانه یغنیه عن حال غیره د بل چا د حال نه وجوه یومئذ مسفرا ډیر مخونه به په دغه ورځ باندې روخانوي ضاحکة خاندي به مستبشرا خوشحالی کون کی بوی ووجوه یومئذ علیها غبرا ډیر مخونه به په دغه ورځ باندې غبرتن پاغیبا دوړي به پرتی وي ترحقها قطرا پټوي باغې لرت تورواله کډېر د بدر وب پیواچې خو تور وي اولئک هم الکفرۃ الفجر دغه خلق چې دا کافران دي او فاجران دي بسم الله الرحمن الرحیم اذا الشمس كورت سورہ تکویر دا مکی سورت تے 29 آیاتونه دی 104 پکې کلمات دي 533 پکې حروف دي 533 دا پکې حروف دي ربط د ما قبل سره د دې نزول پس د سوره لهب نشوي د مخکې د سوره اعلان التی جمعی کې 81 نمبر ده په اعتبار د نزول سره وم نمبر سورت ته ما قبل سره ربط دا چې ما قبل کې بیان د قیامت یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابيه په دې کې بیان د قیامت عالمت نفس ما حضرت موضوع باس بعد الموت د دې صورت موضوع ده خلاصه د صورت هغه دا چې د دې صورت دوه حصے دي یو حصہ کې چې کما سوار لسیاتونو باندې مشتمل ده باقی کې هولناک کائناتی انقلاب ذکر ده چې داغه د اثراتونه د کائنات هیڅ شی مخفي نه ده هر څه بدل شي دویمه حصہ کې چې هغه 15 آیاتونو باندې مشتمل ده الله تعالی په کې درې قسمونه خوړلي دي او د قران حقانیت او د حضور نبوت او صداقت بیان کړي دي د حضور نبوت او صداقت بیان کړي دي په کې
اذا الشمس كورت کله چې نور بے رڼاشي بی نور شي واذا النجوم انكدرت او کله چې ستوري خړ شي واذا الجبال سيرت کله چې غرونه روان کړي شي واذا العشار عطلت او کله چې د لسو میاشتو بلار به اوخه بیکاره پاتې شي واذا الوحوش حشرت او کله چې سیرای زناور خوار کړي شي واذا البحار سجرت کله چې دریابونه ګرم کړي شي واذا النفوس زوجت او کله چې نفوس جوړای کړي شي واذا الموءودة سئلت او کله چې ژوندې خخ کړي شو جنکو نه تپوس کړي شي چې به اي ذنب قتلت پکم ګناه کې د قتل کړي شوی وي واذا الصحف نشرت پکم اورس چې صحیفه خوري کړي شي واذا السماء كشطت او کله چې اسمان كشطت سپین کړي شي واذا الجحيم سعرت او کله چې جهنم گرم کړي شي واذا الجنة ازلفت کله چې جنت قربت نږدې کړي شي علمت نفس ما احضرت او بپی جنی هر نفس ما احضرت مع العمل چې صد حاضر کی د عمل سره علمت نفس ما احضرت د دې مخکې دا دولس علامتونه چې دي نو دا شرط ته او دا آیت داغي جزاء ده چې دا ټول ارڅ بیان شو نو علمت نفس ما احضرت او په جنیر یو نفس چې صد حاضر کړي وي فلا اقسم بالخنس قسم دی پرستو کی دن کی باندې الجوار الکنس پنیغ تلن کی باندې او پپټی دن کی باندې الکنس فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس خنس دا د خنسا جمع ده پنځه ستوري دي چې هغه ته خنسای متحیره ویل شي مریح ده زحل ده مشتری ده عطارد وغیرہ دیتا خنسای متحیره ویل شي دا پنځه واړه ستوري رواني نو ودرېږي بیا واپس شي نو پټ شي رواني ودرېږي بیا واپس شي بیا پټ شي کنس د کنسا جمع ده معنی صدا قسم می دیوی اگر رستو کی دن کو والو باندے او پٹی دن کو والا ستورو باندے واللیل اذا عسعس او شپا چکل خورشی والصبح اذا تنفس قسم می دیوی په سحر باندې دا تنفس کله چې د پوکې والو سره راشي پوکې والو سره څه مطلب دی که خیال مو کړی سحر چې څه وخت راښکاره کېږي نو داسې نری هوا ته مخکې راځي نو دا د سحر پوکې دی ته وایي په سحر کې به دا نری هوا خامخا راځي انه لقول رسول کریم په تحقیق سره انه دا قرآن چې دی لقول رسول کریم دا قول دا رسول کریم دے ذی قوت دا قوت والا عند ذی العرش مکین قوت والا او دا عرش والا پخوا کے زین ان کے دے مطاع ثم امین مطاع ثم امین دا طول منل شوی دا غزہ امانتدار وما صاحبكم بمجنون ندستاس ملګری لیونه ولقد رآه بالافق المبين او خامخا پتا کی سره ویلی د دلرا بالفخارا کناره د اسمان وما هو على الغيب بظنين ند د په غیب باندې بخیل ند په غیب وما هو بقول شیطان الرجیم ند دا
بقوله دا قرآن قول د شیطان رجیم فأين تذهبون وما هو على الغیب بظنین. دی آیتنا اہل بدعت استدلال کئی چې نبی علیہ السلام ته ټول علم غیب پیجندے وما هو على الغیب بظنین بخیل نه دی په علم غیب باندې. نو وی نبی علیہ السلام ته وګوره ټول علم غیب وکنه. نبی علیہ السلام دې کې بخل نکو دا دغه صفات دي. جواب ورلدا دی چې دا سورۃ التکویر په 9 نمبر باندې نازل شوه دی او د دې نه بعد 100 سورتونه نازل شوي دي. تاسو ویلو کنه دې په اعتبار د نزول سره 9 نمبر دی او د دې نه بعد 100 سورتونه نازل شوي دي. نو چې دلته نبی علیہ السلام د پاره ثابت شي چې دې په علم غیب باندې پوهېده نو دا 107 سورتونه بیا غیب کې ولې نه منئ؟ یو په کار دا دی چې په علم غیب پوهېده نو په 9 صورت کې ورته دا وویلی شو دا 107 خو ورته بیا د مخکې نه یاد په کار و. دې د نزول خو بیا دا خو دفعتا واحدتا بس یادو بیا خو نجمن بیانولو ضرورت نو. په یو موقع یو حکم بیانو په بله چې اوس دا اوس نازل شي نبی علیہ السلام خو به وی حتی کې د حجة الوداع په موقع باندې چې د شپږمې سپارې الیوم اکملت لکم دینکم نازلېده نبی علیہ السلام وی دا په ما اوس نازل شي. د صحابي په پتون باندې پتون پروت و هغه وی داسې بوج را باندې د وحي راغی چې ما وی چې ګینې بس پتون می چوره شه وحي دغه وخت نازلېده نو چې علم غیب ورته وکړي نو بیا دا 107 سورتونه څه دپاره نازلېدل. خیال مو دی بابا فضل الهی بابا د شاه منصور چې کوړي کې حدیث پڑھاول مونږ ته نو ابو داود شریف ویلو نو دا موطا امام محمد موطا امام مالک هم دی وی نو وی دغه دی اوس امام شافعی ته وی دا پته نشته چې فضل الهی بابا بم زما دا مسائل ګوري و امام شافعی ته ثبت ده چې فضل الهی بابا بم د دې جواب درکې غوړي. نو مونږ وایو چې اهل بدعت ته دا پته نشته چې اهل حق چې دي هغه سره دومره دلایل دي چې دلایل او انبار دي او مسکت جوابات دي الحمدلله. وما هو بقول شیطان الرجیم ند دا قول شیطان رجیم فأین تذهبون پس کم خوازی تاسو ان هو الا ذکر للعالمین ند دا مگر دا ذکر دا پار دا عالمین نصیحت وعظ دے دا عالمین دا پارا لمن شاء منکم سوک چه غاڑی ستاسونا ان یستقیم چه برابر شی وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین وما تشاؤون نغاڑی تاسو الا ان مگر دا ان یشاء اللہ چه غاڑی اللہ رب العالمین دے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الانفطار مکیہ دا مکی دے 19 آیاتوں نے دی بگے رکو پکې بس یو ده اتیا کلمات دی پکې 107 پکې حروف دي. نازعات نفس او د سوره انشقاق نمخ کې دی نزول شوه دی. حالت جمعی کې دا 82 نمبر دی او نزول په اعتبار سره دا هم 82 نمبر دی. په اعتبار د نزولم 82 دی په اعتبار د حالت جمع هم 82 دی. ربط د ما قبل سره دا دی چې ما قبل کې بیان د علامات د قیامت او په دې کې هم د غسی دی. ما قبل کې علمت نفس ما حضرت په دې کې علمت نفس ما قدمت واخرت. موضوع د صورت چې د بعث بعد الموت ته خلاصه د صورت دا ده چې بده کې درې اهم مضامین دي. یو د بعث بعد الموت دویم د پکې جزای اعمال بیان دریم د پکې غفلت باندې تنبیه
په غفلت باندې تنبیه د سبق الغایات ذکر کړي دي. اذا السماء انفطرت کله چې اسمان اوشلیږي، و اذا الکواکب انتصرت او کله چې ستوري مات شي او خوار شي، و اذا البحار فجرت او کله چې دریابونه فجرت روان کړي شي، و اذا القبور بعثرت او کله چې قبرونه لاندې باندې شي، علمت نفس ما قدمت واخرت پویا بشي او به پیجنې هر نفس ما قدمت هغه څه چې مخکې لېږلي دي، واخرت او څه چې رستو کړي دي، عن العمل من خیر و شر. یا ایها الانسان انسان ما غرک بربک الکریم سسیز دوکه کړو تعالی را پر رب کریم سره، الذي خلقك غزات پیدا کړو تعالی را فسواک فعدلک برابر کړو تعالی را فعدلک او بیا برابر کړو، فسواک خلقک فسواک فعدلک ته برابر کړی، فی ای صورت پکم صورت کې ما شاء چې غختلې رکبک ته جوړ کړی، کلا بل تکذبون بالدین هرگز نه بلکې تاسو تکذیب کوئ د دین، وان علیکم لحافظین او پتا کی سره پتا سو باندې حافظین موجود دي، کرامن کاتبین چې هغه کرامن کاتبین دي، یعلمون ما تفعلون پی جنی سجتا سو کوي، ان الابرار لفی نعیم پتا کی سره دا نیکان خلق چې دا په نعمتونو کې دی، و ان الفجار لفی جهنم او پتا کی سره بدان چې دا په جهنم کې پراتی، یصلونها یوم الدین یصلونها یوم الدین داخل بشي دی پر ورځ د فی یوم الدین داخل بکی دی در فی یوم الدین پر ورځ د جزا کې، وما هم عنها بغائبین نبوی دی داغین غائبیدون کی، وما ادراک ما یوم الدین تا تسپت دا چی دا روز دا بدلے صدا، ثم ما ادراک ما یوم الدین بیا تا تسپت دا چی دا روز دا بدلے صدا، یوم لا تملک نفس پکم ورځ چې مالک بنوي یو نفس لنفس دبل نفس د پاره شیئن د سیسیز والامر یومئذ لله او معامله و په دغه ورځ ټوله الله د پاره وي. بسم الله الرحمن الرحیم ویل للمطففین. سورہ مطففین دا مکی صورت تے او په مکی صورتونو کې اخرنه صورت تے، دا عنکبوت نه پس او د بقره نه مخکې د نزول شوه دی، حال د جمعی کې 83 دی او په اعتبار د نزول سره 86 دی، په اعتبار د نزول سره 86 نمبر صورت ته دا. او دا صورت د هجرت په موقع باندې د مکه او مدینه په لار کې نازل شو، دا داسې اخیری صورت ته چې مکه نه مدینه ته تلل نو په لار کې دی نازل شو. 36 پکې آیاتونه دي، 169 کلمات دي، 730 پکې حروف دي. ربط د ما قبل سره دا ده چې په ما قبل کې بیان د قیامت ته او په دې کې بیان د ان الفجار لفی جهنم او ان الفجار لفی جهنم لفی سجین. موضوع د صورت بیان د هلاکت د مطففینو ده او اهمیت د حقوق العباد ده او احتیاط په معاملاتو کې ده. ډېر عجیبه موضوع ده د صورت ګورخه معاملات نیم دین دی بګي اوسو کوم په معاملاتو نه پويږي، نو څوک د معاملاتو خیال ساتي. ډېر خلک معاملاتو پروام څوک نه ساتي. په دې صورت کې درې مضامین دي. یو دا دی چې ایمان بالآخرت په بنیاد باندې د معاملاتو اصلاح مقصود ده.
دویم دا چې انسانی معاشره د خیانت، دروغ او د حق تلفه د ګندګو نه پاکول دي. دریم دا چې دا ثابتول دي چې حقوق العباد کې به خیانت هغه بدترین جرم دی چې انسان د دې سزا نه نشي بچ کېدی. ویل للمطففین، ہلاکت دے د پارا د کمونکو. مطففین ویل، دا ویل چې دی دا په جهنم کې یو طبقه ده، د جهنم نورې طبقې د هغې نه ګورې پناه غواړي. دا کمې چې څوک راولي هغې یادوي، په دې کمې کې ګزم راځي، په دې کمې کې تلم راځي، په دې کمې کې فټواریم راځي. دا خلک دا کارونه مارونو کې نو په دې فټوارۍ کې بیا هسې پکې هغه انچی منچی زیاتوي، څوک یې پکې بیا داسې تاوی راتوي، پیته تاوی، دا ټول پکې شامل دي. او په دې کې دام راځي چې د چا کومه ډیوټي ده، لکه یو سړی کلاس 4 دی، ډیوټي نه کوي، تنخواه لي. یو سړی استاد دی، سبقون له نه ځي، تنخواه لي. ټول پکې شامل دي. سړی امام دی، مونځونه نه پړاوه، یې تنخواه لي. دا ټول پکې شامل دي. دا مطففینو کې راځي، کمې کوي دي. صرف دا نه دي چې قصاب ورته لاندې مقناطیس لګولی، یا کریانې والے چې تروړې راغواړي ورته وایي کیلو کمه رالیږه، کیلو کمه. یا چې راورسي نو هغه داسې سوکې اوتي یا دلته نه پلني، اجه پکې داسې ورکي، داسې ونیسي، په خپله تیار سره بهیږي، په خپله تې کمیږي کیلو. داسې بوجۍ کې هغه ورکي نو هلته هغه سوکې نه رهي چې هغه داسې وردن نه شي، نو بس د هلته نه هغه غنمي جواري هر څه هغه را روان شي، په خپله دا بمبوګې ډک شي. نو په دې طریقه تې نه کمې کوي. دا ټول پکې شامل دي. یا دا اوبه چې ورکوي نن سبا قصابان اوبه ورکوي، دا مطففین کې راځي. ډېر دي، یو صورت نه دی چې ورته به ته حیران حیران ګورې. ډېر زیات دي، ډېر زیات، دومره ډېر دي چې حد یې نشته. مطففین نو دا په جهنم کې یو طبقه ده چې ټول جهنم د هغې نه پناه غواړي. د دې باره کې احادیثو کې راځي چې د دغه طبقې ډونګوالی دی، هغه دومره دی ګهرایي ډونګوالی چې هغې کې کله کاڼې ولي دغه طبقې ته، نو 80 کاله بعد دا به ته ته ورسي. 80 کاله به هغه کاڼې رواني، نو په 80 کاله کې به ویښته رسي. ته چې کاڼې راولي دی چت نه 22 فوټ چت دی، چې داسې ترې راولي نو په 1 سیکنډ کې هغه لاندې را رسي. نو چې 80 کاله یو شی روان دی روان دی، نو چې دا د دې طبقې دا ویښ به کوم ځای کېږي. الله یې تیار څوک وساتي. مسلمانان نور منافق شو یا یهود شو، یهودو ملګري شو، دا قادیانان شو، دا ټول به پکې پراته دي. الله یې ته مونږه تاسو وساتي. ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، هغه کسان چې کله کیل کوي هغوی کیل، کالو لانفسهم او زنو لانفسهم، نو یستوفون چې ځان د پاره ناپ یا تول کوي د خلکو نه. من الناس علا په معنی د من دی، یستوفون نو بیا پورا پورا اخلي. دلته یو سړی و دکان کې پخوا خو به دا کاڼې و طلب و ځوړنده طلب و، نو یو کاڼې چې و نو هغه پوره سیر و. هغه زمانه کې زما په یادو کې دا کیلو به نه وه، دا کیلو نوې نوې راوتې وه، سیر به و، سیر 15 ګوټونه به وو. دا کیلو چې و دا به غونډه وه. دلته بازار کې و نو، او اکثر به خلکو هغه وخت کې دا تول چې به کېده تله به داسې ځوړنده و، هغه 2 دغه به پړې به ورته اچېدلې، هغه تله به بره ښکته به کېده. د قصابانو چې به ورته غوښه پکې ورکول، همداسې غوښه به یې وویشته، نو په خپله په لاندې لړه
چې اوس واپس بر راتله د کړپ کړو بیا به اخبار کې به غوښه ورکول دا شاپر چانه پیژندو شاپر چانه پیژندو هر سړی چې بازار ته روانو نه سیکل کې به مخې ته وبکېغه ټوکرای غوندې لګېدلې او تیلی به پکې ځوړنده وه که به سړی پیاده روانو پوږه به یې تیلی یې چولې وه شاپر یې نه وي لوی سم کار و د کپړې تیلی به وي هر چا کړی چې څوک به بازار ته روانېده تیلی به تېر چغې به یې کړو تیلی در نه هېره شوه دغه دا ټول سامانونه به څنګه راړې نه و تاله چا سبزي په شاپر کې اچوله سبزي به یې درته وې څه کې واچوم تیلی به د سره و هغې کې به دې واچوله غوښه به یې په اخبار کې درکړه زمونږ به هغه وخت کې جنګ په دیو زمونږ د مشرانو چې اخبار به د اردو اخبار نه استعمالیږي د انګلیش هغې کې به یې ورکوئ هغې بې ادبي راځي نو داسې هغه چې و نو چا به چې و نو هغه سیر سره به یې کاڼې تللی و نو دا د غر نه به یې کاڼې راوړو نو کاڼې به سیر و 2 سیره 3 سیره غټ کاڼې به به یې کېښود هغې سره به یې تلل کول نو دغه سړی چې و نو د 2 کاڼې ایښي وو د کیلو هم 2 وو د سیر د 2 سیرو هم 2 د دړی هم پکې 2 کاڼې وو یو له به الحمدلله نوم ایښی بل له سبحان الله نوم ایښی نو چې کله به یې چا نه څه شی اخیسته اکثر دکاندارانو له به خلکو سامان وړه مخکې خو به دا وه پیسې خو به چا سره نه وي غنم به د کوره پټ کړه به دې وړو دکاندار له به یې ورکړو په دې دا فلانکې شی راکړه د غنمو د صفایي داروزې چې به وي دې زنانو ته به ماشومان ناست کنډولې به یې غنم پکې راکړه کنډول کې به یې غنم ورکړل او هغه زمانه کې په شاپر کې دا اوس خو شړشمو تیل هم د شاپر کې واچي غوړي هم درله په شاپر کې شاپر ماپر لوښې به دې وړو دلته یو کس و نو هغه دا پخوا به د خټې خانکونه منګې به و چاټی به و د خټې خانک به په هغې کې به وړه اغېږل د خټې خانک چې و نو هغې کې به تیل به پکې واچول په تیلو به یې غوړ کړه نو هغه به بیا هغه اوبه نه راښکلي هغه به ډک شي ټیک به شي اول به یې غوړ کړه نو بیا به هغې کې رستو د هغې نه بیا په هغې کې کار کو د غوړې چې اول به یې څنګه راوړه نو غوړو به یې ځکه چې ده به اوبه راښکلي نو هغه دغه و دا مور ورته وی دغه دې ورشه وی لږ غوړي یا تیل راړه چې دا خانک غوړ کړو هغه ورته وی داسې څه له غوړې ته ماله یو ټکه راکړه ټکه م واپس رالم دې هم درله غوړوم هغې وی څنګه به خانک یې ورکړه دې دوکاندار له لړو ورته وی ماله ټکې تیل راکړه هغه ورته وی څه کې درکم دا خو نو شاپر کې اچول که نه څه کې درکم لوښې به دې وړو ورته وی بس دې کې راکړه نو وی دا خو دومره نه کېږي د ټکې او تا دومره لوی خانک راوړې بس وی دې کې راکړه نو په هغې کې ورته تیل واچول نو داسې که ایله دا تا وی که ایله دا دا واپس والا نو خپل خانه کې پرې غوړ کړه واپس ورتوی کړو دلته کې وا دې بله ډله کې و دا بل چې و نو د 2 کاڼي دغې دې هم دې بله ډله کې و ثبوت سره و 2 کاڼي دغه کړي وو داسې دړی وه بل هم دړی وه د یوې لیس نوم سبحان الله ایښی و بل الحمدلله چې چا نه به یې څه اخیستل غنم جوار نه سبحان الله وی تله ورله خپل کس ته به نه وپوه شي چې دا سبحان الله کاڼې به ږدم چاله به ورکول الحمدلله او تله ورله به بل کاڼې ورته کېښود داسې کافر بچی و نو ویل للمطففین هلاکت دی د پاره ډېرې ورځې بعد هم پکې نن یو څو خبرې وکړې داسې سم په منډه کړی مو چې خالي ورځې له به ختمه وکړو حلالیانو ویل للمطففین څومره ورځې وشوې نم وقفه لیدلې ده نم خبره لیدلې ده بس صرف سبق روان خبره پکې زیاتي نه کېده ویل للمطففین او هلاکت دی د پاره د کمونکو الذین اذا اکتالوا علی الناس هغه کسان اذا اکتالوا علی الناس چې کله د خلکو نه من الناس یستوفون پورا پورا بیا کېل کوي چې د خلکو نه یلی واذا کالوهم وزنوهم او کله چې واذا کالوهم للغیر کله چې ناپ کوي د خلکو د پاره یا وزن کوي د خلکو د پاره نو یخسرون بیا کمی د هغې نه الا یظنو نو چې کله خلکو نه یخلي نو په سبحان الله یخلي او چې خرڅوي یې نو په الحمدلله یې خرڅوي الا یظن اولئک انهم مبعوثون خبردار دا دال مال چی نو دا چې کله خلک داسې په جمع باندې 2-3 بورې راوړي پیکینګ یې کوي نو څه چل کوي ورسره 2 منه دال دي په څه به یې زیاتې پته شته څه باندې زیاتې
دا نری نری کاڼي راوړي دا نری دا باجره ماجره کاڼي دا به یو 15 کیلو ورواچي ګډمډي کې بیا پاغي کې پته نه لګي نو بس 15 کیلو زیات شي په 300 کیلو د 15 کیلو 5 دي 1500 زیات شي دا څه چلونه کوي خلک وړو کې وبګړای مړه بس یو غم نه نو سکینو पेट्रोल पंप वाला ته ګوره पेट्रोल کې د خاورې تیل چې ډیزل کې وبا چي هر سړی په یو غم اخته دی شربت والا بازار کې بخل کو مخ کې شربت سکو شربت به ټیک ټاک اوس بازار کې شربت نشي سکلې سکرین پکې چي یو چمچه چې واچې نو یو بالټه وګي کوي چې نن درلځي یو چمچه راولېګم پوره بالټه به خوک شربت سکي او تبا کوي دي نه دا ماستو دا خانکونو باندې ماستو دا د کارخانو کې په 600 روپے پلتا ده یو پلتا چې ما په خیال چې 15 خانکونه کو څومره ماسته جوړي وبو کې واچي بس خپل هغه ماسته تی جوړ شي پم دغه پیدا صرفونه جوړي جیبه ملاوټونه دي جیبه لانجی دي نیم چې د دې قوم بس چل کیږي لکه موږ ډېر خوشحالي کوم د نبی عليه السلام امتیان لیکن دا امتیان یو مو کنه د نبی عليه السلام امت به جنت ته ځي او کوم د نبی عليه السلام امتیان خو پات جن من غش فليس منا ويل للمطففين قران دا ټول ذکر وکړو معاملات د خلکو تبادی تبلیغ هر سړی کوي بیان هر سړی کوي هر څه کوي لیکن معاملات خو نشته سود څوک نه پیژني په سود کې اخته دي خلک یو غم کې نه دي اخته الا يظن اولئك انهم مبعوثون خبردار ګمان کوي دغه خلک انهم مبعوثون الا يظن اولئك الا يظن دې ګمان نه کوي انهم مبعوثون چې دې به چتول شي ليوم عظيم پاغلو ورځ کې يوم يقوم الناس پکم ورځ چې به ودرېږي خلق من القبور د قبرونو نه لرب العالمین رب العالمین طرف تا کلا ان کتاب الفجار لفی سجین هرگز نه ان کتاب الفجار پتا کی سره کتاب د فجارو چې ده صحائف د اعمال د لفی سجین دا بسجین کی وی سجین کی وی تفسیر خازن معالم التنزیل ابن کثیر ما روح المانی وغیرہ کی دی چې د و مزمکه د لاندې یو مقام دی غي ته سجین وای کفار مشرکین او نافرمان خلق هغه مستقر دی وما ادراک ما سجین تا تثبت دا سجین څه شی دی کتاب مرقوم دا یو کتاب لیکل شوی دی ویل هلاکت یومئذ په دغه ورځ للمکذبین د پاره دروغجن کوونکو الذين يكذبون هم الذين هغه کسان چې تکذیب کوي بیوم الدین دروازه د قیامت و ما یکذب به الا کل معتد نسیم تکذیب نه کوي د دې مگر هر یو زیاته کوونکې معتد عن الحق اسیم گناهګار اذا تتلى علیه آیاتنا کله تلاوت کی دې شی په دای باندې د آیاتونو زمونږه نو قال اساطیر الاولین دی وای دا دړم بنو خلقو کی سیدی کلا هرگز نه بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون بلکې زنګ دې پزړونو دای باندې ما كانوا يكسبون چې سدای کوي حضور علیہ السلام ارشاد فرمایلی دی چې کله یو انسان ګناه کوي نو داغه زړه باندې یو تور نقطه پرتی بیا ګناه کوي بیا په نقطه پریوزي نو دغه سي د ګناهونو غلاف پاغه باندې جوړ شي نو بیا غي نه بعد د نیکه طرف ته رغبت بالکل نشي کوله بیا د ګناهونو نه نشي ځکه توبه ونه یسته که توبه ويسته نو غدا غروانيږي کلا انه مع ربهم پتا کی سره دای چې د خپل رب نه یوم دین په دغه ورځ لمجموعون لمستورون عن الرحمت پټ بوی دی د رحمت داغنه محجوبون سمانه لمستورون عن الرحمت ثم انهم صالوا الجحيم بیا بدای داخل شي لصالو خامخا داخل بشي جهنم تا ثم يقال
بیا به دې ته وویلی شي هذا الذي كنتم به تكذبون ان دا ما کتب من اعمالهم د دې اعمال چې کوم لیکل شوي نو ورته به ویلی شي دا هغه دي چې تاسو به تکذیب کو تکذیب بم کو هغه اوس د هغې هغه سزا درته دا د میلاویږي کلا ان کتاب الابرار لفی علیین هرگز نه په تحقیق سره کتاب د نیکانو چې د عمل نامه د نیکانو دا خامخا په علیین کې ده روح المانی وغیرہ معالم التنزیل وغیرہ کی تصریح ده چې علیین په اوم اسمان باندې د نیکو خلقو مستقر دی دلته باس دی کې ډیر دی او مختصر حواله به پیش بیا التکتی شي تفسیر مظهری لسم جلد صفحه 124 د نیکو خلقو ارواح داغه مستقر علیین دی او د بدو خلقو هغه مستقر سجین دی ومع ذلك لیکن باوجود د دینا د بدو خلقو د ارواح مستقر اگر چې سجین دی لیکن د ارواح د ابدان سره تعلق وی دا سے تعلق چې داغه د وجنه نوع من الحیات د حیات یو نوع ورته حاصل وی چې منکر نکیر کله راشي داغه د سوال جواب ورکی د ظاهر کلام ووري داغه جواب ورکی د قبر کې تکلیف محسوسه د قبر کې راحت محسوسه څنګه چې د کتاب او سنت نه ثابت دي په دې انداز باندې وما ادراک ما علیون تا تثبت دا علیون سشیر فوق السماء السابعه تحت العرش کتاب مرقوم دا دفتر دے لیکل شوی یشهده المقربون گواہی کوي د دې مقربین گواه به التا ملائکه ان الابرار لفی نعیم پتا کی سر نیکان خلق و په نعمتونو کی وی علی الارائک ينظرون پتختون باندې ګوري بدای تعرف فی وجوههم نظرة النعیم تب پی جنی په مخونو دی کې نظرة نغه خوشالي حسن او تازگی نظرة ذات سره د حسن تازگی ته وی کزوا سره وینو بیا بس وی کتوتا نعیم نعمتنا یسقون من رحیق مختوم وبس کول شي په دای باندې من رحیق خالص شراب مختوم چې مهر په لګول شي مهر شودا دلته او چې شراب سکري دا غټ خلک سکي بیا چې رواني په پنځته وي ټولونه بیا سو کوئی یو بګي ماولی دو منډیواله لکه څه چلله ماسوتن کې شراب اسکلی څه چلوي لکه غش کرای اوس اگای روانو اگای به کې چي وي نه دې ښکارای سره غواړي دې هغه کې وای چې اگای چو داسې خلک ختامه مسک د دې مہر چې وی دا بد مشکوي وفي ذلك فليتنافس المتنافسون او په دې کې پس رغبت دیو کی رغبت کون کی مین دیو کی مین کون کی ومزاجو من تسنیم داغی خلط بد تسنیم نبی عین یشرو بها المقربون دا داسی چینه دا چه اوبس کی داغینا مقربون منها بها پماند منها دے ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون پتا کی سراغ کسان چې جرم کړي دي دا من الذين دا کسان امنوا چې ایمان راوړي دي يضحكون في الدنيا دای پوری به دنیا کې خندا کولا و اذا مروا بهم يتغامزون او چې کله په دې تیرېدل نو خپل مینس کې به سترګې والے دا دیندار سړی چې به وري د کنه انو خندا به کول یو بل ته به سترګې والا وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا انقلبوا کله چې واپس شي رجعوا خپل اهل طرف ته انقلبوا فكهين أي متكبرين متكبرين وإذا رأوهم قالوا کله چې ویني دیلرا قالوا إن هؤلاء لضالون پتا کی سره دې خلق مونږه گمراه کړیو د هدایتنا وما ارسلوا عليهم حافظين وما ارسلوا مسلط بنشي په دای باندې عليهم په مؤمنانو باندې
وما ارسلوا علیہم نو لیگلی من پا دیبان حافظین حفاظت کون کی فالیوم الذین پس نن رضاغ کسان آمنو چی ایمان راوڑے دے من الکفار یضحکون کافرانو ای علی الکفار فکافرانو بخندا کئی علی الارائک ینظرون فتختون باندی بگوری دی اہل النار تا حل سویب الکفار ما کانو یفعلون آیا بدل بیا مندا کفار ما کانو داغا عملون یفعلون چی دی بکول دا خندا باور پوری کی گی چی آیا بدل مندا داغا خپلو عملون جکم بتاسو کول بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت دا سورت مکی دے انشقاق انفطار نہ بعد دے او دا سورہ روم نمخ کے دے نازل شوے دے حالت جمعی کی 84 دے سلورت آیم او پہ اعتبار دا نزول سر دریت آیم دے 15 شیاتون دی بگے 109 کلمات تھی وہ سوا دیرش پکی حروف دی 730 دا بگے حروف دی ما قبل سر ربط سرے اغدا دے ما قبل کی بیان دا مجازاتو دے و بیان دا قیامت دے و عذاب دا مجرمانو دے او بیان دا فجارو دے مجرمان و عذاب قیامت ذکر دا فجارو بیان دا طول پا تیر صورت کی تیر شو پا دی صورت کی مم دغا مذکور دی چی سپاغی کیو موضوع دا صورت باس بعد الموت تے خلاصہ دا صورت دا دا جبدے کی دا قیامت تحقیق سرا دا انسانی تخلیق ذکر دے انسان په خپل عملی زندگی کې د حصول معاش د پاره چې کوم مشقتونه برداشت کړي نو باس بعد الموت دا فراموش کول نه دی پکار په آخر صورت کې مشرکین او منکرین قیامت باندې تنبیه او تهدید دی اذا السماء انشقت کله چې اوس لیږي آسمان واذنت لربها وحقت او وکی دی حکم در رب خپلتا دا زمکا او لایک کړه شوی دا لدی سرا واذنت لحکم ربها چې کله ووري د خپل رب حکم نو دا غي د پاره حق دا دی چې د خپل رب حکم اومني ووري اومني یا ایها الانسان اے انسان انک کادح تحقیق سرا یا ایها الانسان اے انسان انک کادح الى ربک کدحا فملاقیه دا اذا السماء انشقت کی دا اذا سشے دے پدی کہ مفسرین اختلاف دے یو تفسیر جلالین کمالین جمل کی بدرتا ملاوشی یو طبقوی چی اذا شرطیہ دے بیا دا جزا بارا کی طبقات تی دا مفسرین اختلاف دے یو طبقه د مفسرین وای چې جزاء مذکوره ده او بل طبقه وای چې محذوفه ده کم چې وای مذکوره ده هغه کې بیا دوه طبقې دي یو طبقه وای چې اذنت لربها د جزاء ده
وو پکې مزیده ده. دویمه طبقه وایي چې مخکې چې ملاقیه کم راځي ملاقی دا جزا ده. انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه دا ملاقی جزا ده. بیا کومه طبقه چې وایي چې جزا محذوف ده پاغې کې بیا دوه ډلې دي. یو ډله وایي چې اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت دا شرط ته او علمت كل نفس ما علمت دا جزا ده. او د محذوف والکم دوی مډل چې دا چې پاغي کې محلم دی هغه وایي چې لقي الانسان عمله انسان بخپل عمل ته ملاويږي دا جزا ده چې هغه محذوف ده. او یو طبقه د مفسرینو به بل دی اذا بارک را پاسې ده هغه به کوي چې دا شرطیه ده مړه دا ظرفیه ده تاسو اوسې په جنگ اخته خپلو کې دا به لري والا طبقه وا ټول نه جدا دا ظرفیه ده چې ظرفیه ده دلته اذكر اذا السماء انشقت دا سببي اذكر اذا السماء انشقت اذكر بمحذوف راوزی او د جزا ضرورت پکې پاتې نشو. واذا الارض واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت کله چې زمکا راخ کلی شي والقت ما فی واذنت لربها وحقت او وکی دی دا زمکا حکم درب خپلتا وحقت او لائق کړه مدا دې سرا واذا الارض مدت او د ازمکا کله چې د ازمکا راخ کلی شي والقت ما فيها وتحلت او غرزیدا چې سب کیوي وتخلت او خالش واذنت لربها وحقت او ری حکم درب خپل او ازمکا د دې لایق ده. یا ایو الانسان انک کادح اے انسان پتا کی سرا انک کادح الی ربک کدحا پتا کی سرا ته مشقت کون کې خپل رب طرف ته په مشقت کولو سرا فملاقی وزغ سره ملاقات کون کې. فاما من اوتی کتابو بیمینی پس بار لاغ سوک چې ورکړې شو غل کتاب عمل نامه په خلاص باندې نو فسوف يحاسب حسابا يسيرا نو بتاکي سره د سره حساب وکړې شو حساب آسان وينقلب الى اهله مسرورا او دې بتاو شیخ بلال تا خوشاله. واما من اوتی کتاب بار لاغ سوک چې ورکړې شو د عمل نامه ورا ظاهري ای به طریق الاهانه دملا شاته نو دا په طریق د اهانت ته کنه چې دا سلاس بوزي باز راضي چې په خېټه کې بلاس ور کی شاته بوزي نو دا به طریق اهانت وی. فسوف يدعو ثبورا پس ضرب بیا دې بلن ور کوي مرګلا دې وای چې مرګي راشه بسنو ويصلا سعيرا او بغرزول شدلرا ويصلا او بغرزیدلرا پاغه سوزون کی گرمون کی اور کی. انه کان فی علی مسرورا پتا کی سره و دې په دنیا کې په خپل اهل کې خوشاله. انه ظن لن يحور پتا کی سره د ګمان کو لن يحور چې هرگز به بیا راونه ګرځي یعنی بیا به نه ګرځي الله طرف ته هرگز دا مطلب وځي نو بیا الله طرف ته نظم. بلا ولنا ان ربک کان بی بصیرا پتا کی سره درب پد باندې بصیر قتل د تفلاو قسم بالخنس فلا قسم بالشفق قسم خرم پسر خی باندې واللیل وما وسق او پشپ باندې او کله چې هغه جمع کړي شي او په هغه باندې ما وسق چې جمع کړي وي دلرا والقمر اذا اتسق او پن سپمه باندې اذا اتسق کله چې تمام شي یعنی سوار لسمی لترکبن طبقا عن طبق
تاسو به خامخا خیجئ درجه په درجه باندې. بعض خلکو دې آیت نه استدلال کړی دی چې سپوږمۍ انور ته ختل کیدی شي، او موږ وایو زموږ فقها چې هغه ډېر پوه خلک وسیع النظر کله چې امریکای خپل لومبه خلایي جاز پرېښی و هغې کې 3 کسانو په دغه موقع دا یو نوی شی و. بعضې خلکو دا به وی چې آیا دا ممکنه ده؟ دې جواب آسان دی، کنز قدوري هدایه وغیره کې شته چې چا قسم وخوړه چې زه به اسمان ته خیجم، نو فقها وایي چې دی حانث شو، ځکه چې که اسباب یعنی دا قتل د سبب محتاج دي، نور قتل خو ممکن دي. دومره لویه سیړی اوس چېرته دله؟ هغه سیړی دله پکار ده، بل څه ورله پکار دي، قتل خو ممکن دي. دی ونه خته نو کفاره به ورکوي، حانث دی. وما لهم لا یؤمنون، پس دی له څه چل شوی دی ایمان نه راړي، زجر دی. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، کله چې قرآن تلاوت پې کېږي نو دی سجده نه کوي، یعنی لا یخضعون الله، الله نه نه یریږي. بل الذین کفروا، بلکې هغه کسان چې کفر یې کړی دی، یکذبون، تکذیب کوي په دې قرآن. والله اعلم بما یوعون، الله تعالی پیژني څه چې په زړه کې وي د دی، ما یوعون چې په زړه کې ساتي هغه الله ټول هر څه باندې پوهېږي. فبشرهم بعذاب علیم، دی له زیره ورکه په عذاب علیم سره. الا الذین آمنوا، مگر هغه کسان، لکن الذین آمنوا، لیکن هغه کسان چې ایمان یې راړه، عمل صالح یې وکړه، لهم اجر غیر ممنون، دې دپاره به داسې اجر چې هغه به نه ختمېدونکی، غیر مقطوع، ختمېدونکی به نه وي. والسماء ذات البروج، سورة البروج مکی دی، سورة شمس نه پس نازل شوی دی، سورة تین نه مخکې نازل شوی دی. نور کله خو به مو ووایه، ډېر ووایه، نن بد بد ګوري وایو. حالت جمعی کې 85 دی، که تاسو وایي که نه زه به ویم. حالت نزولی کې 27، اتوار پر ورځ چې د دې ځای ونې وینم ښه. نو حالت جمعی کې څه دی؟ 85، حالت نزولی کې 27 دی. پورا صورت مکی دی، 2 شیاطون 109 کلمات 438 حروف دی. یو کس چې اتوار پر ورځ دلته ونې وینم ښه. 109 کلمات 438 په دې کې حروف دي. ربط د ما قبل سره سره غدا ده چې په ما قبل کې بیان د وعید د کفارو او بیان د عذاب، او په دې کې هم دغه سي د وعید د کفارو او قصه د عذاب. موضوع د صورت چې دا واقعه د اصحاب الخدود ده، خلاصه صدا خدا پرست چې وي د هغې دلازاري کولو والا گرفتاریاهي نه نشي بچ کېدی. د شان نزول بیان مسلم شریف، ترمذی شریف او مسند احمد ټولو کې موجود دی. معارف کې مشته، ابن کثیر، مظهری، ټول تفسیرونه چې راواله. عبداللہ بن تامر د ظالم بادشاہ په دربار کې، اصل کې بادشاہ چې څه وخت مرګ ته نږدې شو، د بادشاہ نه کوم نجومي ساتلی او بادشاهانو به پخوا ځان له دغې خلکو ساتلي وو. هغه چې مړېده نو هغې وی یو پویه غوندې هلک راولېږئ چې زه ورته د خپل علوم وښیم چې زما نه پس هغه بیا تاسو ته دې تعلیم درکوي او هر څه معلوموي. د عبدالله بن تامر یو وړوکی خدای ورله ولېږه، دی چې به تلو نو په لاره کې یو راهب ځای ومو، کاهن له به تلو، راهب به په لاره کې هغه به ورته د الله وحدانیت بیانو. عیسی علیه السلام حق مذهب و دغه زمانه کې، غالبا د قیانوس بادشاه زمانه وه. نو هغه هلک چې به تلو نو په لاره کې به د راهب دې ځای ته هم لږ سات له تلو، هغه نه به یې توحید زده کولو.
یو ورځ په لاره کې یو لوی شرمخ ناست دی، دې طرف خلک دې خوا نشي تللی، هغوی دې خوا نشي تللی. یو لوی شرمخ تا به وایي مرغوز نه راغلی دی، لاره کې ناست و، ټوله لاره یې بند کړې وه. نو هغه د کاڼې راواغستو، وی که د راهب دا مذهب صحیح وي نو دا شرمخ چې دی نو دی د په لاره کې مړ شي چې خلکو ته لار کولاو شي، او که چېرې د کاهن دا صحیح وي نو بیا د دی نه مړېږي. کاڼې وویشتې شرمخ په ځای مړ شه، لار کولاو شوه. نو ده وی دا صحیح دی، د بادشاه دربار ته راغی، وی زه خو ما په هغه ایمان دی. بادشاه قسم قسم سزاګانې تجویز کړي، وی دې غر ته وخېجه، وی راویې غورځوئ، چې هغې وخېجولو ای ټول ښکته راورغړېدل، دی بره روغ پاتې شو. بیا راغی بادشاه دربار ته، بیا وی سمندر ته یې بوځئ، او په سمندر کې د کشتۍ نه منځ ته ولئ. کشتۍ کې یې بوته، فوجیان پرېوتل، دی واپس راغی. کم کار به یې کو، دی و بچ کېده هغې کې، لکه شرمخ یې وجلی و. نو هغه بیا د هغې نه بعد چې ونو بادشاه وی چې دی و په څه طریقه باندې د نه ځان خلاصېږي. ده ورته وی زه ته طریقه ښیم، ته غشې راواله، پې دا ووایه چې باسم رب هذا الولد، په نوم د پروردګار د دې ماشوم سره دی وجنم، چې غشې راولي زه به مړ شم. خو یې خلک به راجمع کوي، دنیا راجمع ون چې څنګه یې په غشي وویشته او دا الفاظ یې ووی چې د الله په نوم، نو دا ماشوم په ځای شهید شو. په لکونو خلک هغه ځای کې مسلمانان شو. دوی ورته خندقونه وکنستل او هغې ته به یې ویشتل، اور پکې بلو ویشتل به. یو زنانه باره کې یو روایت راځي چې هغه د هغې نه ماشوم بچی واته د ترخه پرېوته د غېږه، ماشوم ورته د هغه اور نه چغې کړې، مورې راځه داسې ګرم خو نه دی، دا خو لږي داسې، دا به ټول جنت دی. نو هغه زمانه کې دی دا ظلم کړو، بیا الله هغه اور را متعدي کړو، دا خلک یې پې وسوځول. خو د حضرت معاویه رضی الله عنه دور کې د عبدالله بن تامر ډېره زمانه شوې وه، د قبر یې را کولاو کړ، نو د لاس په دې سینه باندې پروت و، چې دا یې لرې کړ، څنګه یې لاس لرې کړ، د وینو فواره بیا روانه شوه، بیا یې ورله کېښودو، نو بیا سم شو. نو دته هغه شهادت، نو الله د هغې ذکر کوي، والسماء ذات البروج. ما مختصر بیا تاسو دغه نورو کتابونو کې وګورئ، ما صرف چیده چیده الفاظ ته راواغستل. والسماء ذات البروج، قسم مې دې وي په اسمان باندې چې دا برجونو واله دی، والیوم الموعود. د برجونو متعلق موږ مخکې ویلي وو چې اسمان کې منزلونه دي، د فرشتو لارې دي. تبارک الذي جعل فی السماء بروجا، 19 سپاره کې په باس کړو، که ستاسو یاد دی، یاد دی که نه؟ او یاد دی. والیوم الموعود، او د ورځې وعده کړې شوې، وشاهد و مشهود، او د حاضرېدونکي و مشهود، او کومې ته چې خلک حاضرېږي. درې واړه جدا جدا راغلي. حدیث کې راځي چې یوم موعود نه مراد د قیامت ورځ ده، شاهد نه مراد د جمعې ورځ ده، او مشهود نه مراد د عرفې ورځ ده. جمعې ته خلک راځي او مشهود عرفه کې خلک حاضرېږي. جمعه په خلکو راځي، عرفې ته خلک ځي، دا ځکه شاهد او هغه مشهود. قتل اصحاب الاخدود، قتل کړی شو اصحاب الاخدود، یعنی لعنت شو په اصحاب الحدود باندې. النار داسې اور ذات الوقود چې هغه سوځونکې و، اذ هم علیها قعود، کله چې دی په دې باندې ناست و، وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شهود، او دی په مؤمنانو چې څه چل کو د هغې شهادت کو، قتلې ظلم کو، تماشې کول، نو هغه اور دی پسې متعدي شو. وما نقموا منهم، د دې مؤمنانو ګناه نو الا ان، مگر دا خبره و چې د ایمان راوړو په الله باندې، چې هغه له بې والده تعریف کړی شوی دی. الذي له ملک السماوات والارض، هغه رب چې هغه د پاره ملکیت د اسمانونو د ځمکو دی. والله علی کل شیء قدیر، او الله پار یو څیز باندې قدرت گواه دی. ان الذين فتنوا المؤمنین، پتا کی سراغ کسان چې فتنوا المؤمنین، چې
چې مؤمنانو له عذاب ورکو والمؤمنات مؤمنانو خذل ثم لم يتوبوا بیا توبه ونکړه فلهم عذاب جهنم دې د پر عذاب د جهنم دی ولهم عذاب الحریق دې د پر عذاب سوزون کې ان الذين امنوا بتاکي سراغ کسان چې ایمان راوړي او عملوا الصالحات نیک عملونه کړی دي لهم جنات تجري من تحت الانهار دې د پر باغونه دي تجري چې بهيږي به من تحت یاداغه دلان د نهرونه ذالک الفوز الكبير دالوی کامیابی ده ان بطش ربک لشدید پتاکي سره پکړ ستاد رب چې دې غډر سخت دي انه هو يبدئ ويعيد هغه ابتدا کون کم دے اعاده کون کم دے هو الغفور الودود هغه بخون کې دے او محبت والد ودود الحب للمؤمنین ذو العرش المجید بزرګه والا عرش والد فعال لما يريد کای دا کار د کم چې اراده وکي لتا کا حدیث الجنود ای راغله تعالی خبر د لخ کرو فرعون او سمود چې فرعون او سمودیان دي بل الذين كفروا في تكذيب بلکې هغه کسان چې کافران دي فی تکذیب القرآن په تکذیب د قرآن کې پراته دي والله من ورای محیط او الله تعالی دا غینه چا پیرا د دین احاطه کوونکې دی بل هو قرآن مجید دا قرآن مجید دی فی لوح محفوظ په لوح محفوظ کې دی صدق الله العظیم بس تخا په ډیرو لیونی خوشحالي الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول محمد وآله وأصحابه أجمعين الله من طولنا رضاشي خپل رضا را سره شامل حال کی قرآن باندې پوهه کی الله د عمل کولو په توفیق راکړي کمه کو طاهرا ته معاف کی اسانی را ته بګراولي که څه غلطه را نشوي دا غیره ته معافیو کی آینده د پاره د قرآن کریم د خدمت کولو توفیق راکړي خالی پورز به ان شاء الله ختم وي ښه سبا نه بل ورځ د خالی پورز سحر 8 بجې به ان شاء الله تعالی زمونږ ختم وي ان شاء الله الله دې مونږ او تاسو ټول قرآن او سنت باندې پوهه کی دروازه خو بګورو چې سو کمرال علماء کرامو کی او ماسختن منس په سبا ان شاء الله تعالی د مفتی ندیم محمودی صاحب داغي بیان به ان شاء الله او کوشش کوم چې دروازه ختم لزګورم که مفتی محمد سجاد الحجابی سے فارغ ان شاء الله دعوت ورکوم چې ختم غیو کی الله دې موږ او تاسو ټول په قرآن او سنت باندې پوهه کی الله دې په عمل کولو توفیق راکړي والله دې اخر وخت موږ ته دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد